نن غواړم یوه مهمه مشوره در سره شریکه کړم، خصوصا هغه خلک چې دلته په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي. تاسو په خبرې یاست چې د هند او پاکستان ترمنځ وضعیت ډیر خراب شوی دی. ډیر خلک د خپل احساساتو له مخې پوسټونه کوي، نظرونه ورکوي یا ویډیوګانې شریکوي. خو که تاسو په اماراتو کې یاست، دا کار ډیر خطرناک درته تمامېدلی شي. نو مهرباني وکړئ په فیسبوک، واتساپ، ټیک ټاک یا بل ځای کې د جګړې په اړه پوسټونه مه کوئ، مای طرف نیسئ، نه احساساتي ویډیوګانې شریکوئ او نه هم داسې څه ولیکئ چې خلک په غوسه کړي. ولې؟ ممکن تاسو سره دا پوښتنه راولاړه شي چې ولې؟ ځکه چې امارات یو بې طرفه هیواد دی. دوی نه غواړي څوک دلته د نورو هیوادونو جګړې ته لمن ووهي. که څوک داسې پوسټونه وکړي، دا کار جرم حسابېږي. په قانون کې ورته سایبر جرم وایي. نتیجې یې څه دي؟ تر 1.5 ملیون درهم پورې جریمه کېدل، نیول کېدل، هیواد څخه ډیپورټ کېدل یا شړل کېدل او بیا داخلېدلو بندیز. نو ممکن داسې څه سره تاسو مخامخ شئ. نو که تاسو کې څوک غواړي چې خپل احساسات څرګند کړي، مهرباني وکړئ دا کار په احتیاط سره وکړئ. غوره دا ده چې جګړې په اړه پوسټونه ونه کړئ. د اماراتو د قانون احترام وکړئ او سوله ییز پیغام خپور کړئ. خپل ځان، کورنۍ او خپل راتلونکی خوندي وساتئ. هر پوسټ اهمیت لري. شاید تاسو د خپل پوسټ اهمیت معلوم نه وي، یا یو کمنټ کولو اهمیت تاسو ته معلوم نه وي، یا داسې ویډیوګانې شریکول چې تاسو به ووایئ چې دا خو یو ډیر ساده کار ما کړی یا ما نه په ناپوهۍ کې شوی دی. خو قانون دا نه مني، هغه ثبوت غواړي. نو تاسو د داسې شیانو څخه ډډه وکړئ. مننه.